میاخیل صاحب نن ما نه یو چا پوښتنه وکړه، ډېره بخښنه غواړم جنرال صاحب، وایي د حماسه میډیا یو راپور خپور کړی دی او هغې شاته عکس هم لګولی و که نه، هغه ویل چې د قنداري او غیر قنداریانو په منځ کې یعنی د غیر قنداریانو د قنداري مشر په خلاف باندې داسې څه موضوع راکړه. ما والله تا ټویټر تر اوسه نه دی کتلی، غوښتل مې چې ویم ګورم چې د ده نه غوښتنه کړې ده چې دا باید عزل شي، خو هغه بیرته د خپل عزل نه دی منلی او دا خبرې رد کړي دي. بیا ما خدای شته ورته ویلي ما چې دغه دې ډله کې خو د مولوي صاحب برادر او یعقوب او نور هم څوک د قندار شته دی، دا هم خو په دې نوره ډله کې دي که نه وي، هغه قنداریان نه دي، هغه د زابل دي. بیا ما وی ښه زابل او د مولا برادر یې وښودو چې هغه خو د روزګان دی. نو د تاسو په حواله باندې دا خبره کړې وه میاخیل صاحب. زاویه نیوز فکر کوم د پورې تړاو نه لري، خو دغه حماسه شی میډیا چې وه دوی جنرال صاحب، حماسه میډیا حماسه وه. حماسې سره هم دا څه هغه ده، دا خو یو آزاد سړی ده، ژورنالیست ده. نو دغه خبرونه خو ډېر پخوانه دي، اما زه چې څومره معلومات لرم شیرزاد صاحب دغسې کوم څه وبخښه زه وایم چې تاسې بیا دغه تبصره وکړئ، دا د شیخ هیبت الله اخندزاده اړوند دا که ستاسې په یاد دي خپله د اختر په لمانځه کې مو ویلې چې تاسې اختلافات مه کوئ، که چېرته غواړئ چې یا فکر کوئ چې زه مناسب نه یم نو هغه د اختلافاتو پر ځای ټول ما ته راسئ، یو لاس شئ، راته ووایئ زه خپله له دندې لاس په سر کېږم. یعنې دا خپله د طالبانو د امیر خبره ده. نو د غیر کنداري طالبانو خبره چې شیرزاد صاحب وکړه، هلته یوه خبره دا ده چې په هغې کې مثلا ملا برادر شامل دی، مثلا خپل حقاني صاحب شامل دی، ملا یعقوب شامل دی، شیر محمد عباس ستانکزی شامل دی، وزیر د معدن چې دی دلاور صاحب شامل دی، ډیر نور خلک دي چې دا په څو ډلو هغه شوي دي، ویشل شوي دي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. ځکه له اصلاحاتو پرته بله لار هم نشته. دا اوس مثلا دغه فیضان صاحب یا خپله جنرال صاحب هم بیا خبره وکړي، یعنې زه د افغانستان خو همیشه دغه اوس دا تاسې وینئ ورځ تر بلې مثلا په اوکراین کې هم جګړه پیچلې کېږي. مثلا پرون د امریکایي وسلې د روسیې په خاوره کې استعمال شو، نن دا اوس نیم ساعت وړاندې یو خبر خپور شو چې هغه د لرې واټن توغندي چې برېټانویانو روسانو ته وبخښئ اوکراینیانو ته ورکړې، دوی هم د روسیې خاوره وویشتله. نو دا لوبه یو ډول ورو تر ورو معلومیږي. بیا نو طبعا په افغانستان کې هم اغېز کېږي. که چېرته روسان په اوکراین کې برلاسي کېږي نو خو طبعا امریکایان به بیرته افغانستان ته ورستانه کېږي. دا ستنېدل په دې معنا نه چې دوی به پوځ لیږي بیا مثلا که نه، اوس خو ډرون دی، مثلا هر شی یو ډرون چې پورته کړي هر شی کېدلی شي. نو ځکه دغه په اصطلاح هغه اصلاح طلبه طالبان چې دي یا طالب مشران چې دي هغوی غواړي چې مثلا اصلاحات راشي، ښځې او نجونې دې زده کړې وکړي، کار دې وکړي او د دنیا سره تعامل یې رسمیات دي. که تاسې داسې دغه د طالبانو اړوند ځینې خبرونه چې تاسې وګورئ یا اعلامیې ډېر مشخصې یا حساب شده اعلامیې خپرېږي د نړۍ سره. دلته فیضان صاحب ناست دی، به راسره تاییدوي او په دې هغه کې زه چې وینم تقریبا 2,500 خلک موږ اوري. یعنې ډېر کله موږ په جمهوریت کې زموږ اعلامیې چې وي همیشه مثلا د امریکا د سیاستونو تر اغېز لاندې ته، مثلا د ایران په مسله کې چې د ایران او امریکې روابط خراب و، موږ یوازې د ولسمشر کرزي په وخت کې یو ځل هغه شی و چې سوزانا رایس ولسمشر کرزي ته زنګ وهلی و چې ته باید ایران ته ورنشي، چې بیا هغه ورغلی او نور همیشه مثلا د ایران سره زموږ روابط، د روسیې سره زموږ روابط دغه ټول د امریکې تر تاثیر لاندې و په یو شکل د اشکالو، یا د هند سره زموږ رابطه او یا د پاکستان سره زموږ رابطه تقریبا په د ولسمشر غني په واکمنۍ کې اولو کلو کې بې حده ښه رابطه وه، وروسته بیخي سرده شوه. که ستاسې پام شي هغه د سارک په غونډه کې ولسمشر غني هغه ته وویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته چې دا $500 میلیونه هم واخلئ او د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه یې ولګوئ. ولې د طالبانو اعلامیو ته په کتو ډېر محاسبه شده او دغه اوس وختو کې هغه اصلاح غوښتونکي اعلامیې خپرېږي. د ټرمپ راتلل په منځنۍ اسیا کې ځینې تغییرات زه په خپله سترګو وینم. فرض مثال ټرمپ په انتخابات کې چې کله ګټونکی اعلان شو، د پاکستان د تحریک انصاف ګوند خوشبیني ورته درلودله
چې له دغه سره به د عمران خان په وړاندې و د هغه د پارټۍ په وړاندې د فوز په پالیسیو په تشدد کې تغییر راسي. نن داسې تایید شوي خبرونه نه دي، خو 90% باوري یم چې عمران خان فکر کوم له زندان نه راوتلی ده. په دې شرط راوتلی چې د زندان مخې ته به ډېر خلک نه راځي، د زندان د خوشي کېدو اعلان به یې نن نه کېږي، یو څه وخت وروسته به کېږي، خو له زندان نه وتلی ده په دغه شرایطو باندې. البته له فوز سره د کوم ډیل چې روانو ده نه کوه، بالاخره د ځینو فشارونو له وجې نه چې هغه د امریکا د کانګرسمینانو یا د ټرمپ د بریا نه وروسته د فوز ویره وه چې د ټرمپ تعلقات له هغه سره ښه دي د تحریک انصاف له ګوند سره، ځکه د امریکایانو په وتلو کې دوی ډېره همکاري ورسره کړې ده. نو دغه شیونه چې زه ګورم بیا په افغانستان باندې د ټرمپ بریا ته رسېدل یا دلته په پالیسیانو کې په ډېره خبره چې د خلیلزاد اورم او زه پرې تحلیل کوم او باور پې کوم چې هغه کومې خبرې کوي نو هغه داسې د پټي د سر خبرې نه دي. دغه بافشاري د قطر د مذاکراتو په لړۍ کې یا په هغه تړون کې چې شوي دي، نو دا د طالبانو په ګټه راڅرخېږي دغه تړون که عملي کېږي، ځکه هلته رسمیت پېژندل پکې شته، نړۍ سره تعامل شته، ضمن کې طالبانو چې کوم څه په تړون کې منلي دي، دا به د افغانستان په ګټه وي. تړون خو ماته د افغانستان په ګټه ښکاري، خو که عملي شي، بند په بند عملي شي، زیان به نه لري. ولې مخالف پالټۍ یا د افغانستان جمهوریت غوښتونکي جنرالان یا سیاسون د ټرمپ بریا ته چکچاکې وهي او خوشحاله دي ورته؟ دا خو درسته نه ده ښه جنرال صاحب. دغه د ټرمپ بریا ته موږ افغانان باید د ټرمپ څه د هېڅ امریکایي یا خارجي بریا ته باید سړی خوشحاله نه وي، ځکه هغوی خو امریکا ته خپلې ګټې مهمې دي. او بل ټرمپ هېڅکله نه دي ویلي چې زه زما افغانستان کې تاسو ته طالبان لرې کوم بیا به تاسې واک ته راولم، یعنې زه دا نورو خلکو ته وایم. هغه وایي چې زه جنګونه د هغه اصلي هدف په کمپاینونو کې دا و چې زه حتی جنګونو ته د پای ټکی ږدم، مثلا د اوکراین جګړه، مثلا حتی د ده په اړه ډېره اندېښنه دا ده چې دا دلته د ناټو په هېوادونو هم دی تېره دوره کې چې راغلی و، هغه د ناټو هېوادونو سره هم د ده جنجال دا و چې زه ولې پیسې ورکړم د اروپا، تاسې خپله پیسې ورکړئ، خپل د هېوادونو هغه وکړئ. نو دا درسته خبره نه ده. زه فکر کوم چې موږ امریکایان یا ټرمپ ته خوشحاله شو چې بیا به ټرمپ امریکایان لیږي، امریکا وځي افغانستان ته، هلته به حمله کوي او بیا به نظام چپه کوي، بیا به بل نظام راولي. زه وایم ټول نه ښه دا ده چې دا اوس خپله په امارت کې دوی د افغانستان دپاره چون یعنی هغه که تجارت هم و که سوداګري هم وه که قدرت هم و که هر شی و، یعنی بس د لږ تر لږه 40-50 کاله شول که نه، لږ تر لږه دغه نوي نسل دپاره داسې ارام افغانستان، باثبات افغانستان که پرېښودل شي بده نه ده. یعنې داسې افغانستان چې لږ تر لږه نه د چین او روس د رقابتونو ډګر او نه د امریکې او د غرب د رقابتونو ډګر. نو دا اوس نو خپله د طالبانو یا د امارت د مشرانو په لاس کې ده. نو په دې اړه که خبرې وشي جنرال صاحب ډېر به ښه وي. یوه پوښتنه لرم، ډېره مهمه پوښتنه ده، وبخئ. که فیضان صاحب وي که میاخیل صاحب، دا دواړه میاخیل صاحب خو ډېر زیات تحلیلونه کوي او فیضان صاحب هملته په امریکا کې نږدې اوسېږي. که چیرته د ټرمپ حکومت د دوحې د موافقتنامې عملي کېدل وغواړي د طالبانو نه او دا عملي شي، آیا په دې صورت کې د افغانستان دغه اوسني چې کوم مخالفین دي، ټول مخالفین تر ما او تر تا پورې، آیا دا خلک به په دې راضي شي چې زه بالکل دوحې موافقتنامه عملي شوه، نور مخالفت نه لاس اخلو، هغه چې هره موافقتنامه د هر څه دي، آیا دوی به راضي شي؟ مهمه دا نه ده شیرزاد صاحب چې دوی راضي کېږي که نه راضي کېږي. ګوره د افغانستان خلک څه غواړي؟ سوله غواړي، صحیح ده، آرامي غواړي، د نجونو تعلیم غواړي، باثبات افغانستان غواړي، صحیح ده، د دنیا سره تعامل غواړي، راشه درشه غواړي. دا وروره چې دغه شی ته ولرې، اوس احمد او محمود څوک دی څه کاره ده چې دی راځي به موږ ته زموږ به هغه کوي، دا موږ دپاره به وایي چې ولا موږ خو ګوره د دوحې تړون که عملي کېږي نو موږ خو دا پخواني جنګسالاران، پخواني مفسدین، پخواني
پارټیکیان دا خلک نه غواړو موږ خو ملي اشخاص غواړو په حکومت کې روشن فکران داخل شي د افغانستان د حقوق د میرمنو د افغانستان د خلکو د افغانستان د ځوانانو د میرمنو د دې ټولو حقوق باید پکې خوندي دغه شی غواړو شیرزاد صاحب باید وغواړو موږ ټول یعنی زه نه ټول افغانان باید دغسې یوه غوښتنه ولري مهمه دا نه ده چې موږ د یو څو پخواني جنرالانو یا د اوسني د طالبانو چې دوی کم معیار یا کم غوښتنه لري یا کومه هیله لري د افغانستان لپاره دوی ته هغه وکړو دا د چا خبره هغه کلیواله خبره که سړی وکړي اتڼ وکړو افغانستان موږ ته مهم دی افغانستان دلته 15,000 کاله پروت دی او یي به هم میاخیل صاحب په بخښنې سره یو سوال اول خو ښه راغلاست درته وایو یو سوال که په لنډه کې راته جواب کې ګوره که تاسو په تیر جمهوریت کې خو تاسو البته وظیفه اجرا کړې ده او د دې له منځ نه ښه خبر یې په دې جمهوریت کې به یوه خبره د امارت په خلاف کېدله چې دلته 20 ډلې موجودې دي یوه دا خبره دویمه خبره دا چې که چیرته خدای دې هغه سات نه راولي اوس که د طالب بدیل څوک ده طالب بدیل لري مهرباني یو خدا ده چې هغه همیشه په دې تبلیغاتي جګړو کې خو هر شی استفاده کیدی چې هر شی سړی ویلی 20 ډلې دي طالبان پلانې دغسې دی جمهوریت غلام دی طالبان د پاکستان خلک دي دا خو هغه تبلیغاتي جګړې دي د بدیل زه بدیل نه اول به زه تاسې نه پوښتنه وکړم تاسې د بدیل نه څه ډول تعریف لرئ یعنی بدیل تاسې څه ته وایي که بدیل نه تعریف دی چې دا بدیل آیا د افغانستان خلک بدیل کیدای شي که نه بدیل بهترین بدیل دی ځکه دا خبره ده مهمه دا ده چې ته باید چوکاټ وساتي زما خبره دا ده زه خپله د نظامونو په افغانستان کې د نظامونو د چپه کېدو مخالف یم پرون هم مخالف یم نن هم مخالف درست زه نه غواړم خلک جمهوریت دا کوم مخالفین د اوسني وخت کې چې د اسلامي امارت دي هماغه زړې څیرې دي هماغه زاړه پروګرامونه دي هماغه زاړه وژنې دي هماغه زاړه پردي جنګونه راوړل دي که دا بدیل وي نو دا افغانان خو د جنګونو ګوره افغانان خو د جنګونو نه شاهین صاحب هغه دي ستړي دي هغه جنګ نه کوي جګړه نشته که نه تاسې خو وینئ 3 کاله کېږي او دا یو فرصت دی امارت ته بهترین فرصت دی جګړه چې ته کله د خلکو په هغه حقوقو دا بالاخره دغه حال خپل افغانان مجبوره کیږي چې جګړه وکړي مثلا تر 2008 کاله پورې له 2001 نه 2008 کاله پورې طالبان هم جګړه نه کوله حتی ګوره چې خطونه راغلل د امارات د مشرانو لخوا چې موږ سره که څوک کار ونه لري موږ غواړو دلته ژوند وکړو ارامه موږ ژوند ته پرېږدئ امریکایانو نه غوښته امریکایانو ویل چې نه دوی دپاره باید هغه یوازینی انتخاب دی هغه مرګ دی یعنی دا اوس امارت هم دغه ټوله قصه د دوی په اختیار کې ده دا بس مثلا موږ چې هم شمول خبره کوو خپله متخصص هلته خو کیسه بدله وه که نه هلته خو کیسه داسې بدله وه چې د طالب په کور باندې چاپه ویل کېده طالب بندي کېده چې چېرته به یې ګیرور په سړک باندې ګیر که هغه به د طالب په نوم باندې خرڅېده چې چېرته به یې د موږ د کلي د دیحات خلک به یې ګیر کړه د التبند د موږ د افغانستان د دیحات خلک چې څومره دي هغه ګیر هم پرېږدي او لنګوټې هم وي او په ساده جامه کې هم ګرځېږي نو هغه خلک خو مجبور سو جنګ ته طالب خو څوک جنګ ته نه مجبوروي نه دا اوس ګوره زه درته د روشن فکر اشخاصو د یو څو نومونه درته اخلم استاد مشال ګوره ونیول شو خبره هم نه یوازې انتقاد دی مثلا دا جاوید مومن نیول شوی دی نور داسې روشن فکره خلک چې هغوی انتقاد یې کوو د اصلاح دپاره تاسې د مجاهد صاحب خبرې اورېدلې دي په غونډه کې په ملي ټلویزیون کې دا خبره کړې چې انتقاد پذیره اوسئ طالب کې دغه ظرفیت د انتقاد نشته دا جوجوری چې دی ډیر ورکوټی دی دا ځکه چې دا فکر کوي چې که د انتقاد وشي دا حکومت به چپه شي حکومتونه په انتقاد جوړیږي سمون پکې راځي خو مشکل دا ده چې هغه زه منم مثلا په بمبار شوی دی مثلا په جمهوریت کې امریکایانو چاپې اچولې دي یعنی ډیر ظلمونه شوي دی کې شک نسته خو دا اوس خو هغه وخت کې خو یو مسله هم وه مسله دا وه چې مثلا هلته به موټر ته د امریکایي ځواکونو یا د افغان ځواکونو
په کاروانونو به ډزې کېدلې، مثلا بمونه به ورته ایښودل کېدل، مثلا له کلو به پرې ډزې کېدلې. نو خو دوی د خپل حفاظت دپاره به هم دغه کار کوو. درست دا خو دا اوس تاسې کوئ مثلا داعش سره چې جګړه کېږي په کورونو کې ننوځي ټول خلک یې وژني. میاخیل صاحب خبره دا شی نه ده. ګوره که ته موږ د کلي خلک یو ښه، موږ د بازار خلک نه یو. نه موږ په بازار کې دلته د حالات زه د دغه د منطقې درته یادوم. په هغه وخت کې دغه زمان او د اوسنۍ پرتله دا ډیر فرق لري. په هغه وخت کې به که چیرته د طالب نوم د جمهوریت عسکر ته معلوم وو یا به کور ورته معلوم وو، نه کور په ارام وو، نه مور په ارام وو، نه پلار په ارام وو، نه کورنۍ په ارام وو. خو دلته بلاکس ده. دلته اسلامي امارت ته هم کور معلوم ده، هم ژوند معلوم ده، هم مخالفت معلوم ده. هغه هیڅ کله نه غواړي چې خپل مخالف د ټوپک په ژبه پوه کړي یا خپل مخالف د سوک په ژبه پوه کړي. هغه د اصلاح کوشش کوي. که تا پام کړی میاخیل صاحب، دلته به البته یو څه به مشکلات به رامنځته کېږي، خو دا په دې معنا نه دي چې نظام د دغه تابع لري چې دا خلک باید وځپل سي. او بل دلته دا د جاوید مومند یا د بعضې نورو ملګرو خبره دې وکړه د روشنفکرانو. دغه روشنفکران که تاسې فکر وکړئ د افغانستان په د اوسني حالاتو کې، د اوسني وضعیت کې، که دوی د دوی هغه اصلي جرړې او هغه اصلي مسلې پیدا کړي، دا له ډېرو خطرناکو هغه سره مخامخ دي او خطرناکې خبرې دي. خو دلته مهمه دا ده د موږ دپاره پوهه مهمه دا ده چې کله د یو نظام باندې تور لګیږي، په یو نظام باندې دا کېږي چې دلته مثلا لویه پکتیا ده او لوی کندهار ده. دا به زه هم دومره غټ مهم ټکی د طالبانو په منځ کې ویني. اصلا د طالبان دغې خبرې ته ترجیح نه ورکوي. او دا درست نو زه خو په دې اړه ځکه خبرې نشم کولی چې دا په دې اړه به تاسې دا جنرال صاحب به خبره کوي یا نور د امارت غړي چې طالبان قندار او هغه ته ترجیح ورکوي که نه ورکوي. اما یوه خبره ډیره مهمه ده چې په دې مسایلو کې دا جنرال صاحب دلته ناست دی، یعنی دیم د نجونو د زده کړو هغه دی، دا پلوی دی، ډیر نور خلک هم دي. نو دا انتقاد حکومت نه چپه کوي، لا حکومت حمایه کوي. او دا که سبا اعلان وشي چې د نجونو پر مخ د هغه دا څه ورته وایم د مکتبونو دروازې پرانستل شوې، د افغانستان ښځې کار ته تللی شي، څوک څه به ورته مثلا دا زه فرضاً زه یو وسلوال له جبهه لرم او همدغه مسایل وړاندې کوم او سبا دغه اعلان وشي، زه کومه بهانه لرم خپل هغه خپلو طرفدارانو ته به څه ووایم چې ولې خیر زه اوس جګړه کوم؟ د دې ځواب څه دی؟ څه وایې تاسې؟ مهرباني جنرال صاحب. جنرال صاحب په سوال پوه نه شو، هغه اوس راغی. خو خیر دا مسله خو میاخیل صاحب دا خو داخلي موضوع ده. اصلا دا موضوع دغه بله ډیره زیاته مهمه وه چې د مخالفینو راتلل دا مهم دي. میاخیل صاحب وویلې شیرزاد صاحب د نړۍ د علماو اتحادیه غږ کوي چې مکتب خوسې که، امریکا یې کوي خوسې که، اروپا یې کوي خوسې که. ټوله نړۍ موږ د اسلامي هیوادونو کنفرانس ته ونه غوښتل شو، یوازینی علت یې همدا و. نو دغه ټولې غوښتنې موږ په دې نسو ردولی چې په دې رابطه که څوک سوال هم کوي نو دا هم تر امرساني پورې معطل ده. دا منطقي خبرې نه دي. هر شي ته باید موږ دلیل ولرو. که د ترکیې علما راځي دا پوښتنه کوي باید دلیل منطقي وي، که د نړۍ علما وایي باید دلیل منطقي وي، که امریکا سره هم دلیل وایي باید منطقي وي. مخکې میاخیل صاحب ویلې چې امریکا فوز نه راولي، نو چې فوز نه راولي ډرون بریدونه به کوي. ډرون بریدونه چې کوي په کوم ژبه یې کوي؟ طبعا زموږ تاسیسات زموږ بنیادونه به رانړوي که نه، او د داسې یو جګړې چې هغه مونږ هیڅ دفاع نسو کولی، دا به د افغانستان دپاره ظاهر قاتل ده. ځکه دښمن صرف مالی زیان ویني، نور فوز یې نسته، امکانات یې نسته، دلته منابع چې دي هغه باندې مصرف نه کوي. نو دغه هغه شیونه دي چې دا باید تیار مونږه نړۍ چې کله پالیسي جوړوي د 500 کالو دپاره
د دوی سټیټ یا د دوی پالیساز اداره دا پالیسي جوړي 50 کال لپاره. زمونږ دغه پالیسي د ولسمشر راځي، CIA راځي، ISI راځي، استخبارات هر څوک چې راځي په دغه پالیسي باید مخکې لاړ سي. هغوی د دې دپاره یو هدف ټاکلی وي چې زه په دغومره وخت کې باید دغه هدف ته ورسېږم. ترکیې کې چې کله اردوغان راغی تر اوسه پورې اصلاحات به یې ډېر راوستي طبعا، خو په ډېر وخت کې یې راوسته. هغه یې صرف د دې په خاطر چې دی په اتحادیه اروپا کې داخل شي، د اقتصادي زیانونه ویني، دی په ورو باندې هغه څه چې له لاسه ورکړي دي. اردوغان 10 کاله وروسته له خپل حاکمیت نه 20 کاله وروسته دومره وکړه چې په ترکیې کې یو جومات له موزیم نه ته جومات ته واړوه. ترکیې ته څه فکر کوي چې نشو کولی چې په 2010 کې اعلان کړی وای چې د حجاب په مسله کې ترکیه له څومره ننګونو سره مخ سو چې صرف حجاب د ترکیې په مکاتبو کې حجاب بې حجابي لازمي او ټیکري سره څوک نه پرېښوده. دوی قانون ورته پاس کاغه که بیا هم سیکولرانې په وړاندې ودرېده چې نه حجاب سره څنګه څوک مکتب ته راځي. نو هغوی خپل کوششونه وکړه. اوس هم اردوغان په قراره نه ده ناست، لګیا د داسې یو څوک خپل د ځای ناستې په خاطر باندې هغه کوي چې دوی د پالیسي مخکې بوځي. او بل د اسلامي نړۍ د رهبري دپاره هم دوی کوشش کوي چې داسې یو څه وکړي چې د اسلامي نړۍ رهبري له عربو نه ترکانو ته بیرته انتقال سي. یا موږ عرب حاکمان ګورو چې ډېر په متواتر شکل باندې لګیا ده په سعودي کې دیموکراسي پلي کوي. اوس که نن 10 کاله مخکې په سعودي کې دغسې یو ډانس یو کنسرت شوی وی لکه څو ورځې مخکې چې وشو، عربان به راجګ سوي یوه کیسه به جوړه سوې وه. خو ورو د اسلام فکره خلک یې وځپل، زندانو ته یې واچول. په یو قسم ته دې حد ته ورسېده تاسو به راتلونکي کې وګورئ چې هغوی به ډېر شوم اهداف د دې په خاطر لري. زه په دې ویرېږم چې حتی که آمدن نه وي په حج او په عمره باندې به هم پابندي ولګوي. نو که چېرته دیموکراسي په افغانستان غوندې یو اسلامي جامعه کې دومره په تیزۍ باندې عملي کېدله چې اثرات یې موږ تاسو ولیدل، بیا په دغسې یو دیموکراسي ځپلي هېواد کې که یو دم ته داسې یو قوانین راوړې نو خو هغه د بیا خو د مهاجرتونو مخ هم باید ونیول سي. د ایران پولې ته لاړ شئ، پاکستان ته لاړ شئ چې په څومره اندازه افغانان له هېواده وځي. موږ باید هر څه په ډېر حکمتونو باندې او که یا موږ د هر څه ډېر په تیزۍ د دې په خاطر کوو چې موږ یو 15 کاله وروسته به نظام له لاسه ووځي، مارشل لاس نظام خو چې لاړه په اتوماتیک شکل د هر څه له منځه بیا ځي. بیا به قصدا له ضده د حجاب په خلاف، د ګیرې په خلاف، د اسلامي عنعناتو په خلاف بیا تاسو نخرې وګورئ. خو موږ باید ته هر څه تر څنګ ډېر فوکس د نظام په ساتلو باندې ورکړو. موږ باید نظام له لاسه ورنکړو. که نظام له لاسه ورکړه هر څه مو له لاسه ورکړه، او که دا نظام یې موږ 20 کاله وروسته هم کولی شو چې د خپلې خوښې قوانین جوړ کړو او دا ملت دې ته تیار آماده ذهنا فکرا آماده وي چې زه دغه قانون ته باید غاړه کېږدم. نو دا هغه زموږ دید ده. دې نه همدومره فکر رسېږي کېدی شي موږ به نیمګړي په دې خپل دید کې، په دې خپله تبصره کې څوک چې ښه پوهېږي هغوی پوه سه او کار یې پوه سه. دا د هغه خبره د جنرال صاحب مخکې د شیرزاد صاحب لکه چې ولاړ یا دا د څه ورته وایي په دې عربو کې هغه د کنسرت جنیفر لوپس کنسرت چې و نو د انتقاد کړی او بیا یې لیکلي چې خدایه دا دین د خپله وساته که نه. هغه خو یوازې د دنیا کې د موږ افغانان دغسې یو، نور خو خدای پاک خپله وایي چې زه دین ساتم، دا زما کار دی که نه ساتنه. دا د ولسوال صاحب هم تشریف فرما شو که نه، دا ولسوال صاحب د کومه پیدا کا جب اقبینه دا مې تا پسې راوسته، صبر وکړه چې مال د مجلس ګرم شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جنرال صاحب محترمه هغه کمنټونه کړي ولسوال صاحب زه نن غواړم منطقي بحث وکړم. نن منطقي بحث ده په دې خاطر باندې 2000 نفر ناست سیدا لایف شیر کوي چې هغه ختم شي علي او ته دا 15 لکو پورې لایف ورسوي ځکه لایف د جنرال صاحب اکسم بيخي مایک بند کاریږي وکړ د شد خیر کوي ملګرو. ولسوال صاحب باید ډېر زورور شیشه ټکولی بیا هم بار راپورته کړی وای
دا شیشه مو ټکوي لایف هم درسره شیر کوي ځکه بند کېږي بیخي ما دا د چای هم دام که بیا هم لا نن یو زرو کو یې موټه کومه ځان څه یا خو موږ نه دا مټه کوه هغه ته مټه کوه بیا لایف بندیږي چې د پاس کسان څو شیشه ټکوي بیا لایف بندیږي د لاندې کسان شیشه وټکوي او لایف شیر کوي چې دلته یو ډېر محترم او ډېر په خبره پوه سړی راختلی ده او د افغانستان په سیاست کې پی ایچ ډي کړې ده نو دنه به مې خدای به خبر یو کې شاینر صاحب فیضان صاحب تاسو هم خراغ لاس وایو میاخیل صاحب تاسو هم خراغ لاس وایو الله دا بعد خراغ لاس وایو اکبینه تاسو هم خراغ لاس وایو تاسو باید په ټیک ټاک کې راسي ځکه سیل ته باید هغه معیاري بحثونه اوس خراغ لاس ته وایو ولسوال صاحب مهرباني ډیره مننه سلامونه او درنښت ټولو ته خدای دې وکړي جوړ واوسېږي میاخیل صاحب تا ته ځانګړي سلامونه چې میاخیل صاحب نن نوی راغلی د ټیک ټاک کې ځکه چې میاخیل صاحب خو د موږ د ټویټر مالګه ده او ښه سپیسونه دایروي روبین خان دما نو ته ولې اوس خاندې اوس ولې ته له میاخیل صاحب سره ستونزه لرې دا د یو سنگر مارانو قتل کور خدای ته وګوره میاخیل صاحب د سره فالو کوي او ټول د سره فالو کوي انشاءالله بیا به ټیک ټاک هم دی برنامې حاجي شاهین صاحب د تاسو دغه ټول بحث ما نه دا اورېدلی نو تاسو یو څو نورو ملګرو ته پیدا وروره تاسو وخت ورکړئ زه به واورم چې د بحث ټول هغه په عنوان باندې پوه سم نو به د بحث مطابق زه بحث وکړم دا یوه ګنټه کېږي چې ناست وي تاسو خلک صافونه وه مخالد او مایک سم کلیک چغا کوي دومره بد اواز ده کې